بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو بیا هم ښه راغلاست زما د ننني لیکچر موضوع چې ده هغه بیا هم میډل 4 ده کویرینګ ملټیپل ټیبلز یعنی جوینټس په هکله ده د هغې دریم لیسن چې کوم ده کویرینګ وذ آوټر جوینټس په تیر لیکچر کې موږ زده کړل چې آوټر جوینټ چې دا درې ډولونه لري چې یو ته یې رایټ لیفټ او فل او د لیفټ په هکله موږ په تیر لیکچر کې زده کړه وکړه چې لیفټ آفټر جوین داسې یو جوین ده چې د لیفټ ټیبل څخه ټوله ډیټا راخلي او د رایټ ټیبل څخه یوازې میچینګ ډیټا راخلي. په دغه لیکچر کې موږ د رایټ آفټر جوین په هکله زده کړه وکړو. د هغې دپاره ځو اس اس ام اس ته. دوستان دلته ګورئ چې زما مخکې نه مخکې کویري لیکلې ده. تاسو ګورئ چې سلیکټ د سینټیکس له مخې لومړی باید سلیکټ برخه ولیکلی شي، بیا فرام او هغې څخه وروسته جوین او په پای کې بیا آن برخه ولیکلی شي. خو لاجیکلی لومړی فرام برخه اکزیکیوټ کیږي. کله چې فرام برخه اکزیکیوټ شوه هغې څخه وروسته آن په برخه کې فلټریشن رامنځته کیږي او فلټریشن وروسته سلیکټ کلاس رن کیږي. دوستانو رایټ آفټر جوین چې کوم ده هغه د رایټ ټیبل څخه ټوله ډیټا راخلي. دلته که تاسو ګورئ رایټ ټیبل چې د آرډرز ده د هغې څخه ټوله ډیټا راخلي او د کسټمر څخه یوازې میچینګ ډیټا راخلي. یعنې دغه د رایټ جوین آوټر جوین چې ده خصوصیات دي چې بیا هم وایم د ښي څخه ټوله ډیټا راخلي، د ښي خوا چې کوم ټیبل ده هغه څخه ټوله ډیټا راخلي او د چپ څخه یوازې میچینګ ډیټا راخلي. او د فرام کلاس څخه وروسته د ټیبلونو لیکل دلته خورا مهم ده. که چیرته تاسو دلته کسټمر په ځای آرډر ولیکئ نو د دې مطلب دا ده چې آرډر څخه به یوازې میچینګ ډیټا راخیستل کیږي او د آرډر په ځای که چیرته تاسو کسټمر ولیکئ نو د دې مطلب دغه ده چې د کسټمر څخه به ټوله ډیټا رااخیستل کیږي. یعنې د فرام کلاس څخه وروسته د ټیبلونو لیکل یا ترتیب خورا مهم ده په آوټر جوین کې، که هغه لیفټ اوسیږي که رایټ اوسیږي. دوستانو که چیرته زه دغه اکزیکیوټ کړم ستاسو به ووینئ چې زما ته 830 روګانې یا ریکارډونه یې راکړل. دوستانو بیا هم زه وایم چې رایټ آوټر جوین چې ده د رایټ ټیبل څخه ټول ریکارډونه راخلي او د چپ ټیبل څخه یوازې میچینګ ډیټا رااخلي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.